سلامونه درنو لیدونکو، د نن ورځې تازه او مهمو خبرونو ته ښه راغلئ. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتين وایي د جرګې ترسره کولو له امله پاکستاني ریاست د دوی په ملګرو فشارونه زیات کړي دي او د نیولو لړۍ لا هم روانه ده. نوموړی وایي دا مهال له زرو زیات کسان د دې غورځنګ په بندیخانو کې دي او هغوی سره د ترهګرو ډلو په څیر چلند کوي. تازه د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مسؤل خیرالله امین هم نیولی دی. ښاغلی منظور پښتين زیاتوي دغه فشارونه او ظلم به د دوی له خپل هدف نه په شا ونه ګرځوي او د جرګې د پریکړو په اساس به مبارزه دوامداره وي. بلې خوا د طالبانو د پکتیا ولایت په برمل ولسوالۍ کې له ځوانانو د پښتون ژغورنې غورځنګ سره خولۍ ټولې کړې دي. د برمل ولسوالۍ څخه سرچینې وایي طالبانو تېره ورځ د دې ولسوالۍ په نوې اډې او مرغۍ بازار کې د تلاشیو په پوستو ځوانان درولي دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ سره خولۍ ترې اخیستې دي او د بیا نه په سر کولو ګواښونه یې ورته کړي دي. د سرچینو په خبره طالب جنګیالو یې هغه ځوانان هم وهلي دي چې کومو یې د خپلو سرونو خولۍ نه کښته کولې. همداراز د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ځانګړی راپور ورکوونکی نن یکشنبه د اکتوبر په 20 کاناډا ته خپل 6 ورځنی سفر پیل کړ. په دغه سفر کې د ریچارډ بنیټ له کاناډایي چارواکو سره د افغانستان د بشري ناورین په تړاو د خبرو کولو او د افغانانو د بشري حقونو د دفاع لپاره د کاناډا د همکارۍ د لارو چارو د موندلو لپاره د کاناډا اتاوا او ټورنټو چارو ته ځي. د بشري حقونو له مدافعانو، افغان پناه غوښتونکو، خبریالانو او د مدني ټولنې د سازمانونو له غړو سره کتنه. د نوموړي د دغه سفر له نورو موخو دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ویلي دي ځانګړي راپور ورکوونکی به د کاناډا د دولت له استازو سره د کتنې لپاره اتاوا ته سفر کوي او هغه به ټورنټو ته هم ځي او هغه به د هغو کډوالو په ګډون چې د 2020 کال په اګست میاشت کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته په کاناډا کې مېشت شوي دي د افغانانو له بېلابېلو ډلو سره وګوري. دا و د نن ورځې تازه او مهم خبرونه. سبا نیوز سبسکرایب کړئ او له نورو ملګرو سره یې هم شیر کړئ.